د OIC متنازعه غونډه د پاکستان د لاسوهنې د پالیسۍ دوام دی. په پاکستان کې د OIC غونډه د افغان ولس د حقوقو د ښځو د تعلیم او د انساني بحران په تناظر کې وړاندې کیږي. خو د دې غونډې اصلي موخې بل ځای پټې دي. پاکستان تل هڅه کړې چې افغانستان تر خپل اغیز لاندې وساتي، خو کله چې د افغانستان اسلامي امارت د خپلې خپلواکۍ پالیسي خپله کړه، نو دا د پاکستان لپاره د منلو وړ نه وه. د OIC غونډه هم د دې لړۍ یوه برخه ده، یوه سیاسي حربه چې موخه یې د افغانستان اسلامي امارت کمزوری کول او فشار پرې راوړل دي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان چې په خپله د بشري حقوقو د بیان د ازادۍ او د تش په نوم دیموکراتیکو اصولو د نقض کولو لپاره مشهور دی، کوم بل هیواد ته د درس ورکولو حق له کومه ترلاسه کړی دی؟ هغه پاکستان چې غواړي افغان ماشومانو او نجونو ته د تعلیم حق ورکړي. آیا په خپل هیواد کې د ماشومانو د تعلیم لپاره څه کړي دي؟ د پاکستان حکومتي شمیرې ښیي چې په دغه هیواد کې له 26 میلیونه څخه زیات ماشومان له ښوونځیو او مدرسو بهر دي، چې په نړۍ کې د تعلیم څخه د بې برخو ماشومانو تر ټولو لوړه کچه ده. دا حقیقت له هیڅ چا پټ نه دی چې د پاکستان دولت په ځانګړې توګه پوځ تل د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کړې ده. هر افغانه اداره د خپلې خوښۍ سره سم چلول، کله د سرحدي لانجو راپورته کول، کله د سوداګرۍ لارې تړل او د افغانستان اقتصاد ته زیان رسول، او کله د ترهګرۍ تورونه لګول چې د افغان ولس په نړیواله کچه بدنام کړي. دا ټولې هغه حربې دي چې د پاکستان د افغاني پالیسۍ برخې وي. خو اوس وخت بدل شوی دی. افغانستان اوس د بهرني فشار منلو ته تیار نه دی، او پاکستان باید دا ومني چې نورې خپلې زړې لوبې نشي ترسره کولی. که پاکستان ته واقعا د بشري حقوقو او ازادۍ اندېښنه وي، نو باید په خپل هیواد کې روان ظلمونه ودروي. د پاکستان اسټبلیشمنټ او ترې لاندې حکومتونو تل د خپلې ناکامۍ پټولو لپاره بهرني موضوعات راپورته کړي دي. په افغانستان باندې نیوکه او فشار راوړل هم د دې سیاست یوه برخه ده. خو حقیقت دا دی چې په خپله پاکستان د سختو داخلي بحرانونو سره مخ دی. په هیواد کې یا سیاسي بې ثباتي خپل اوج ته رسېدلې ده. په وروستیو کلونو کې د پاکستان په سیاست کې هر هغه څه وشول چې ټولې نړۍ ولید. یو منتخب حکومت د پوځ د سیاستونو تر خوښۍ لاندې ختم شو، چې داسې سیاسي بحران یې رامنځته کړ چې تر ننه روان دی. په ټاکنو کې ښکاره درغلۍ، په رسنیو بندیزونه او د قضایي نظام د خپلو موخو لپاره استعمال د هغه ګامونه دي چې په پاکستان کې موجوده نمایشي دیموکراسي یوه ټوکه ګرځولې ده. په بلوچستان کې د ریاستي ظلمونو تاریخ څو لسیزو ته رسیږي. زرګونه بلوچ ځوانان په زوره بېدرکه کړل شول. سلګونه مسخه شوي مړي په شاړو سیمو کې وموندل شول، او پاتې یا په زندانونو کې دي یا له هیواده تښتېدلي دي. د پاکستان ریاست تل د بلوچستان ولس باغیان او تجزیه غوښتونکي ګڼلي، او د هغوی حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. هغوی یې له تعلیم، کار او اساسي خدماتو بې برخې کړل. د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې هر هغه څوک په نښه کوي چې د ریاستي جبر په وړاندې غږ پورته کوي. په خیبر پښتونخوا کې هم حالات چندان مختلف نه دي. هلته خلک د ترهګرۍ ضد جګړې په نامه په نښه کړل شول. د پاکستان پوځ د عملیاتو په ترڅ کې بېګناه ولس ته ډېر زیان ورساو. ټول کلي یې وران کړل. بېګناه خلک یې د ترهګرو په نوم ووژل، او چا چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړ، هغه یې غدار او د هیواد دښمن وباله. پاکستان چې د نورو هیوادونو د بشري حقونو په اړه خبرې کوي، باید لومړی د خپل هیواد رسنیو ته وګوري. دلته خبریالان په ښکاره توګه تښتول کیږي، شکنجه کیږي او زیات وخت وژل کیږي. رسنۍ د پوځ تر بشپړ کنټرول لاندې دي، او هر څوک چې د هغوی پر خلاف خبرې وکړي، هغه یا خاموشه کیږي یا مجبوریږي چې له هیواده وتښتي. د 2023 میلادي کال لپاره د هیومن رایټس واچ راپور ښیي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر خراب دی. د بیان ازادي، د اقلیتونو حقونه،
د ښځو حقونه او سیاسي ازادۍ په دوامداره توګه کمیږي. پاکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د بنسټیزو حقونو نقض پکې عام دی. په 2024 میلادي کال کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه ډېرې ستونزې مخې ته راغلي دي. د ورلډ جسټس پروجیکټ د رواف له انډیکس کې پاکستان په 140 هیوادونو کې 125م ځای لري چې په بشري حقوقو کې ټیټ ځای ښیي. د پاکستان د بشري حقوقو د وزارت تر راپور له مخې د 2021 څخه تر 2023 میلادي کال پورې په پنجاب کې د ښځو په وړاندې د تشدد، جنسي تیري او وژنو 4386 پیښې ثبت شوي دي چې دا د نورو صوبو په پرتله تر ټولو ډیره شمیره ده او دا یوازې د یو ولایت وضعیت دی. په دې حالاتو کې هغو کسانو ته چې په OIC کانفرنس کې ګډون کوي په کار ده چې دا درک کړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله او د پاکستان د سیاسي چلونو برخه جوړېدل غیر اخلاقی او زیان رسونکي دي. که دا غونډه په رښتیا د بشري حقوقو او د ښځو د تعلیم لپاره وي نو لومړی باید په پاکستان کې روانې جبري ورکول، د پوځ ظلمونه او د بیان پر ازادۍ بندیزونه وڅېړل شي. OIC باید د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې پر ځای له دې هیواد سره د برابرۍ په بنیاد اړیکې جوړې کړي، د افغانستان اقتصاد، تعلیم او پرمختګ لپاره عملی ګامونه واخیستل شي، نه دا چې د پاکستان اجنډا مخته یوسي. که OIC غواړي خپل وقار وساتي نو باید د پاکستان له سیاسي حربو ځان لرې وساتي او په واقعي ستونزو تمرکز وکړي.